السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صحابه کرامو چې څومره غټ مقام پیدا کړي په اسلام کې او په جنت کې به هم غټ مقامات وي، غټ مرتبه وي په جنت کې. هغه دوه شان لزان سره درلودل، صحبت او محبت. صحبت دا معنا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری و، د سره صحبت او مجلسونه ولیدل سي و. په دې وجه هم دومره فضیلت او کرامت پیدا کی چې د ټول امت مسلمه عبادت وی خواته که د یو صحابي عبادت بلی خواته که دغه صحابي د عبادت سره نه برابرې شي، یا ټول امت وی خواته که یو ادنا صحابي بل طرف ته که د صحابه او رابط ټول امت ته یو صحابي مقام نس پیدا کولی. هغه صحبت درلودي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار یې کړی و، د په دیدار مشرف سي و. نو دیدار خو غرو هم وکي، حیوانان هم وکي، مځکې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدي، باغو هم ولیدي، درختو هم ولیدي، حیوانات هم ولیدي. صحبت خو هغه هم درلودي، خو لیکن محبت د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ورسره ملګري وو. په مځکو کې چې کوم مځکو محبت کړی دي، هغه مځکو هم قدر پیدا کړي، لکه جبل احد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای احد جبل يحبنا ونحبه. د احد غار یو غار دی، موږ سره مینه لري او موږ ورسره مینه لرو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د احد غار به د جنت پر دروازو باندې یو غار وي، پروت وي. نو په هغه جماداتو کې هغه شان چې روح نه لري جمادات، هغه هم په محبت باندې غټ مقامونه لاسته راوړل. یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منبر چې هغه د نصیحت ور باندې کاوه، یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیه ور باندې کوله. چې کوم وخت یو صحابي را ولاړیږي، درې ځینې منبر ورته جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د خرما د لرګي څخه چې منبر جوړو یا منډو یو بیخو پروتو، د دې څخه روان سو د دانوي منبر و طرف ته دی لرګي وجړل. داسې وجړل لکه هغه یو ماشوم کوچنی چې په زانګو کې ژاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک رالی پر سر یې لاس ورتېر کړي، ولما ژاړه په جنت کې به بیا ته زما منبر یې. نو په ورځ قیامت چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې کوم مقام ورکوي، هغه منبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجړلی دی، هغه بالته په جنت کې بیا دلر ایشول کیږي. ګوره جماداتو د محبت په وجه باندې هغه مقام پیدا کړي جنت ته یې ځان په ورساوه. او یوازې جنت ته تګ هم نه و، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاورت و، هلته د په خدمت کې هم د محبت په وجه باندې جماداتو ځانونه ورسول. نو صحابه کرامو هم صحبت درلودي، هم محبت درلودي. محبت تر دې اندازې و دغه آیات شریف چې را نازل په قرآن عظیم شان کې بسم الله الرحمن الرحیم د سورۃ الحجرات دوم آیات: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ای مؤمنانو مه پورته کوئ اوازونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر आवाज باندې. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غږیږي د په مقابل کې تاسو باره خبرې په زور ما کوئ، د ته غوږ نسی. ولا تجهروا له بالقول، په زور هم ورته غږیږي لکه په خپل مابانځ کې شی وابل ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره ډیر ادب کوي. نو انس رضی الله تعالی عنہ وايي ویل دي آیات څخه بعد صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه په دبره نه ورټکوله، داسې په نوکه به سوکا وګروله چې یو کار به و، یا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کار و، یا به یو صحابي مثلا یو شی راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دروازه چې ټکوله د سیوب به ګروله، دا د نوکانو په سرو باندې ټکوله. نه دومره ادب یې ساتي ولدینی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دروازې په ټکولو باندې په عذاب نسی. او ابن زبیر او تنو وای عمر او تنو بلغه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره په داسې اندازه باندې ژغېدی لکه یو سړی چې چاته څوکه ژغېږي، ولدینی چې د ازمان په خبرو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ظاهر نسی. او ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه نو وای جوهری صوت په زور आवाज نو کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک
په مجلس کې چې به دی غږ دی په زوره به ګډ و. دغه آیات چې را نازل سو نو وایي دی په خپل کور کې کښېنستی ډېر غمجن و او د دا فکر کاوه چې زه خو له اهل نارو څخه یم دوژخي یم ځکه الله جل جلاله وایي تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم په مجلس کې په زوره مه غږېږئ هر څوک چې په زوره غږېږي هغه خپل عملونه باطلوي خپل عملونه بایلي. نو دی وایي ډېر غمجن و ډېر بې ژړل ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه و زه خو د اهل نارو څخه یم زما خو اواز غټ دی او زما په زورو خبرو باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم زهیر سوی وي. نو وایي بیخي یې ډېر ژړل. نو هغه و چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت سیری ور باندې وکړي ول ته ژاړه مه ته جنتي یې او ستا اواز چې دی هغه طبیعي په زوره دی ذاتي په زوره دی الله په زوره اواز درکړی دی بس زه ستاسې نه یم ازار سوی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک محبت لکه څنګه چې صحابه کرامو هم ور باندې مکلف وو هم یې کاوه نو موږ هم ور باندې مکلف یو هم یې کوو. صحبت که نه لرو محبت باید په ځان کې راولو. ګوره صحبت و محبت خو چې سره ملګري سوه هغه دی د صحابه کرامو شان د صحابه کرامو مقام پیدا شو. یو صحابي دی یو امتي دی. نو موږ چې محبت کوو صحبت که نسته ګوند د دې محبت په وجه باندې الله جل جلاله په قبر کې صحبت راکړي په ژوند کې د صحبت راکړي او له مرګه بعد د صحبت راکړي په جنت کې د صحبت راکړي د ملګري راکړي. الله جل جلاله دې زموږ محبت ډېر کړي. الله دې د ژوند تر هر شي موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب وګرځي. که نارینه یاست که زنانه یاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په ځان کې راولي. بلکې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته فرمایي په دنیا کې چې څوک محبت کوي یا به د ښځې سره محبت کوي د ماینې سره یا د اولاد سره یا د مور سره یا د پلار سره هغه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته فرمایي وایي اولادونه او مال دا فتنه ده. نو د اولاد محبت فتنه د سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم له محبت باید ځان نه پر وباسي. نو لکه څنګه چې هر شی معیار او انداز لري د ښځې سره به سړی په خپل اندازه محبت کوي د اولاد سره په خپل اندازه د مور سره په خپل اندازه خدای به نه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ور باندې هیر کړي. تاسو د زما بیان چې اورئ ډېر به داسې انسانان چې په شپاروز کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ور په یادېږي اولاد به ور په یادېږي مور به ور په یادېږي ماینه به ور په یادېږي. نه باید داسې نه وکړو. باید په شپاروز کې تر اولاد او تر مور او تر هر څه موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره په یاد شي. هغه په یادېدنو یا د یادوارینو په چی سره کېږي اللهم صل علی سیدنا و نبینا صلی الله علیه وسلم درود شریف وویل. نو چې درود شریف ووایې در په یاد شو. نو چې څومره په درود شریف مشغوله دغو نه در په یادېږي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو محبتونه دائم و قائم ولري. الله دې را ډېر کړي. الله جل جلاله دې دومره محبت راکړي چې په دغه محبت کې پناه شو. هغه یو شاعر وایي مینه د خدای او رسول شه ده دا نورې مینې بې وفا تېرې بسې نه. د هر شي مینه چې سړی کوي هغه مجاز دی یو حد لري تر تېرېږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک محبت چې سړی کوي او د هغه مینه چې سړی کوي هغه بقا لري. هغه په انسان کې یو نوی انقلاب راولي. هغه په انسان کې تحولات راولي. هغه انسان ته نوی ژوند ورکوي. هغه انسان د الله جل جلاله و قرب و زندقت ورولي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک محبت د انسان لپاره ابدي خوشحالي لاسته راوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د انسان لپاره د قبر رڼا پیدا کوي او حالت ځکندن پر سړي باندې اسانه کوي. په دنیا کې به د بدن خوشبويي په قبر به خوشبويي. جلال الدین رومي رحمت الله علیه مبارک فرمایي هغه د بیت او هغه د شعر په عربي کې ترجمه شوی دی. وایي مت فی الحب مرسه په محبت کې وابقى حيا للأبد باقي بسي ژوندۍ بسي ابدي اندي مرسه په محبت کې موت په الحب
مرسه په محبت کې وابقى حي للابد ژوندې بس ابدي ژوند به الله درکړي په محبت کې مرسه ابدي ژوند په الله درکړي موت في الحب وابقى حي للابد مرسه په محبت کې او باقي ژوند به الله جل جلاله درکړي ابدي ژوند به درکړي ابدي ژوند د جنت الله دې را نصیب کړي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه سبحان نمبر درشبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه سبحان نمبر شپږ شپېته درې شپېته پنځه شپېته